سلامونه د سبا نیوز ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. په اسرایلو د برید یو کال پوره شو. لبنان او غزه کې تازه بمباري سوې ده. په لبنان د اسرایلو د هوایي او ځمکني برید لړۍ کې تېره شپه ځایو اوسېدونکو ته له خبرداري وروسته یو ځل بیا د بیروت په سیویل هوایي بریدونه سوي دي. د لبنان د روغتیايي وزارت ویلي دي تازه بریدونو کې د 3 ماشومانو په ګډون 6 تنه وژل سوي او 11 تنه نور ټپیان دي. یوه ویډیو چې یو برید په مهال اخیستل سوې ده ښکاري چې د برید له ځایه سرې لمبې پورته کېږي، ورسره درنې چاودنې غږ هم اورېدل کېږي. له دې برید وړاندې د اسرایلو د پوځ ویاند یو بیان کې د هغو لوړپوړیزو استوګنیزو ودانیو نومونه اخیستلي وو چې په وینا ډېر ژر به په نښه سي. د دې ودانیو اوسېدونکو ته ویلی سوي وو چې سملاسي له دې ځایه ووځي. له دې سره هممهاله په غزه کې هم هوایي بریدونه سوي. د اسرایلو پوځ وایي د غزې تړانګې په اوږدو کې د یوه روغتون په ګډون چې په وینا یې حماس ترې کار اخیسته ګڼ هدفونه ویشتلي دي. له بلې خوا لبناني حزب الله ډلې ویلي دي د اسرایلو پر شمال یې راکټي بریدونه کړي دي. دې ډلې یو بیان کې ویلي دي د حیفا ښار په سویلي او تبریه ښار په لویدیځ کې د پوځ 2 اډې په نښه کړي دي. بیان زیاتوي دا بریدونه یې د فلسطین د ملاتړ او له لبنان او لبنانیانو د دفاع لپاره کړي دي. حزب الله د اسرایلو پر 2 نورو شمالي سیمو هم د راکټي بریدونه ادعا کړې ده. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.